سلام ستړي مشئ د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو ستاسو پام را اړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته ویان محراب جهش د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ امنیه قمندان مولوي محمود رسنیو ته ویلي پاکستاني پوځیانو دې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي سرتیرو پر پوستو ډزې کړې د هغه په وینا له ځوابي ډزو وروسته پاکستاني پوځیانو افغان خاورې ته هوانونه راټوغولي او یوه ښځه ټپي شوې د نوموړي په خبره اوس ځوابي ډزې کرارې شوي او جګړه درېدلې ده د سیمې او نړۍ ویش هیوادونو له طالبانو څخه د انجونو د ښوونځیو خلاصولو غوښتنه کړې د افغان انجونو پر مخ د ښوونځیو خلاصولو د غوښتنو په دوام د سیمې او نړۍ ویش هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د متوسطه ښوونځیو خلاصولو غوښتنه کړې نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې دغه بانک په یو راپور کې د اندېښنې ترڅنګ ویلي دي چې د افغانستان ناخالص کورني تولیدات په 2022 کال کې 10 تر 40 سلنې منفي وده تجربه کړې ده د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیسه ملینډا ګوډ وایي چې دغه هیواد لا هم له سترو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی په راپور کې همدا راز راغلی چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه پر نړیوالو مالی ورکړو د پام وړ اغیز کړی او خصوصي شرکتونه او مرستندویه بنسټونه اړ دي چې د پیسو لیږد په یو نقدي یا غیر منظم ډول ترسره کړي چارواکي وایي د کابل جلال آباد په لویه لاره د درونټې په سیمه کې د باران له امله د ویجاړ شوي پل د رغونې چارې روانې دي مسؤلین وایي دغه پل د دفاع وزارت په مالي لګښت په اساسي ډول رغول کیږي چې 10 ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي یاد پل څه موده وړاندې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله اوبه وړی و چې د یادې لارې مسافر او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي وو چارواکي وایي هغه تنې نیولی چې د کابل ښار اړوند ساحو کې به یې د عامه خلکو پر لاره ماینونه ښخول د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د کابل ښار 18مې حوزې اړوند سیمه کې د کشفي اطلاعاتو پر بنسټ د فواد په نوم هغه تن نیولی چې د ښار اړوند ساحو کې به یې د عامه خلکو پر لاره ماینونه ښخول او د ناامنۍ تصویر به یې وړاندې کوه مسؤلین زیاتوي نوموړی په خپل جرم اعتراف کړی او د نورو اجراعاتو په موخه اړونده ارګانونو ته وسپارل شو اوس هم څو بهرني خبرونه د روغتیا نړیوالې ټولنې د چهارشنبې په ورځ د تلې 28مې په ډاګه کړه 3 کاله مخکې کله چې د کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د بیړني حالات په توګه اعلان شو اوس هم یو نړیوال بیړنی حالات پاتې دی د راپورونو له مخې د برما سیاسي زندان دروازې ته څیرمه 2 بمي چاودنو 8 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي د یاد هیواد پوځ په یوه اعلامیه کې کاږلی یو بل بم یې هم تر چاودنې د مخه شنډ کړی دی د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي خو ویل کېږي چې بمونه به د زندانیانو د خپلوانو لخوا ځای پر ځای شوي وي اوس هم د سپورټ له ډګره یو خبر لرو افغان کرکټ لوبډله به د اکتوبر پر 22مه نیټه د شنبې پر ورځ د نړیوال جام سیالیو لړ کې خپله لومړنۍ رسمي لوبه له انګلند سره ترسره کړي تاسو هر غړی تازه سیاسي اقتصادي ټولنیز او نړیوال خبرونه د AFG نیوز د چینل له لارې کتلی شئ